سلامونه د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ سي خدمت اوسئ. د قدر وړ لیدونکو ستاسو لپاره موږ بیا یوه ډیره مهمه زبردسته ویډیو اپلوډ کړې ده. نننۍ ویډیو چې د انلاین پیسو ګټلو د انلاین بزنس په اړه ده، یوه ډیره مهمه ویډیو ده. اکثره ملګرو دوستانو به د باینانس او امازون نوم اوریدلی وي، بعضې به په همدې کې کار هم پیل کړی وي. ډیر ملګري په همدې کې ګانس دي چې کوم سیستم ښه دی، آیا باینانس ښه دی، امازون ښه دی، او په کوم یو کې زیاتې پیسې کیدي، په کوم یو کې موږ په اسانۍ سره کولی شو چې پیسې وګټو. نو په نننۍ ویډیو کې به د همدغه دواړو باوري پرمختللي سیستمونو چې یو باینانس دی او بل امازون دی، په همدې نه بشپړ رڼا اچو تفصیل سره چې کوم یو ښه دی. مثال موږ تاسو په کوم یو کې کار وکړو، د کوم یو زده کړه پوهېدنه اسانه ده، په کوم یو کې زیاتې پیسې کیدي. تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د سکیپ هڅه مه کوئ. ښه، نو اوس به راشو په همدې نه به بشپړ رڼا واچوو چې کوم سیستم زموږ لپاره ښه دی، کوم سیستم به زموږ لپاره ګټور وي چې موږ بیا په هغه کې کار وکړو. آیا باینانس به ښه وي که امازون به ښه وي؟ نو تاسو فقط ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. نو لومړی به د امازون په باره کې زه تاسو ته معلومات ډېر کم چې امازون څه ډول سیستم دی، بیا په باینانس نه هم رڼا واچوو، بیا به تاسو ته همدا هم واضح کړو چې تاسو په کوم یو کې کار وکړئ. دا مشوره به هم تاسو ته درکړو د ویډیو په پای کې. ښه، راځمه لومړی تاسو ته امازون سیستم ښایم چې امازون څه ډول سیستم دی، په دې کې څه ډول پیسې ګټل کیږي. امازون چې دی د انلاین بزنس دی، په دې کې شیان اخیستل کیږي او خرڅیږي. لکه تاسو چې په فزیکي ډول یو دکان لرئ، پاکې مثال سودا رانیسئ، یا د بوټانو دکان لرئ، یا د پرچون دکان لرئ، یا بنجره دکان لرئ، یا د غالۍ دکان لرئ، هر برخې دکان چې وي پاکې تاسو هغه توکي رانیسئ او بیا یې خرڅوئ. خو دلته بیا خبره فقط په همدې ډول ده چې دلته موږ په فزیکي ډول توکي نه رانیسو، موږ یې په انلاین ډول اخلو. یعنې په انلاین ډول د مختلفو هیوادونو څخه لکه چین، امریکا، دوبۍ، سعودیه، جرمني د همدې څخه توکي اخلو، بیا یې مثل په انلاین ډول خرڅوو. امازون یو داسې ویب سایټ دی چې په دې کې اکاونټ جوړیږي. لکه مثال تا چې په فزیکي ډول چیرته دکان په کریا نیسئ یا اخلئ، په همدې کې مثال اکاونټ جوړیږي لکه دکان. یعنې یو دکان په انلاین ډول کریا کیږي یا اخیستل کیږي، بیا به ته هغه ته په انلاین ډول توکي رانیسئ او بیا به مثال په خلک نه پلورئ. مثال په $10 د یو شی راونیوه، ته یې خرڅوې په $12 یا په $14، $3 او $2 ستا ګټه شوه. اوس په دې باندې هم رڼا اچوو چې د امازون کوم سیستم چې دی چې موږ په انلاین ډول توکي رانیسو او خرڅوو یې، په دې نه موږ پوهېدلی شو یا دا کار کولی شو شونی دی او څه ته اړتیا ده. لومړی خو به تاسو د انګلیسي سره بلد وئ، چې کله تاسو وغواړئ چې په امازون کې کار وکئ، کم تر کمه 80% یا 50% به تاسو د انګلیسي ژبې سره بلد وئ، ځکه دلته ټول سیستم په انګلیسي ژبه دی. دې څخه علاوه تاسو باید یو بانکي کارت یا ډیبټ کارت ولرئ، ځکه کوم توکي چې تاسو را اخلئ، کومه پیسې چې مثال کمپنۍ ستاسو نه کټ کوي یا ستاسو د کارت نه کټ کوي، تاسو باید یو بانکي کارت ولرئ، هغه نه ستاسو پیسې کټ کیږي او تاسو ته هغه توکي درکول کیږي. بیا چې کله تاسو په چا نه توکي پلورئ، ستاسو ته پیسې چې کوم مقابل اخیستونکی کسټمر لیږي، ستاسو بانک یا ډیبټ کارت ته لیږي. په دې کې اکاونټ څنګه جوړیږي، په همدې به هم رڼا واچوو. اکاونټ چې دی دغه هم ویریفیکیشن غواړي. په هر هیواد کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ، خو په افغانستان کې نشئ جوړولی. په امریکا کې هم اکاونټ جوړیږي، ځکه دا پول ویریفیکیشن غواړي. آیډنټیټي ویریفیکیشن هم غواړي، په دې معنی چې اسناد ستاسو نه غواړي، یا لیسنس، ډرایوینګ لیسنس، یا مثال تذکره، هویت، هغه یو کارت چې ستاسو هویت پرېښودل کیږي، لکه تذکره په خارج ملکونو کې، په دوبۍ، سعودیه کې پتا کوي ته یا پاسپورټ خارجي. خو ډیر کار چې ورکوي په اسانۍ سره هغه لیسنس دی چې اکثره خلک افغانیان، پاکستانیان لیسنس لري، که په خارج ملکونو کې هم وي، په لیسنس ویریفای کیږي. یو بل موبایل نمبر. نو په همدې ترتیب په همدې کې تاسو بیا اکاونټ جوړولی شئ.
خو په افغانستان کې بدبختانه چې تر اوسه نه جوړیږي. تاسو به حتما په خارج کې کوم دوست او ملګری لرئ، هم داسې ملګری چې تاسو ته کوم اسناد دیر کی، په اسنادو تاسو اکاونټ ویریفای کوي، موبایل نمبر دیر کی، هغه ته ځکه اس ام اس کیږي یا کال کیږي، او بل بینک کارت تاسو ولرئ په خارج کې، بینکي اکاونټ ته اړتیا لرئ. اوس فرا شو باینانس ته، چې باینانس څه ډول سیستم دی. بیا په دې نه رڼا اچوو چې کوم غوره دی، تاسو باید کوم استعمال کوئ، که په پاکستان کې یا افغانستان کې یا په نورو هیوادونو کې هم وي، تاسو ته زه غوره سیستم ښیم چې آسان هم دی. باینانس ته درومو. په باینانس باندې اوس هم رڼا اچوو چې باینانس کوم ډول سیستم دی. باینانس هم آنلاین سیستم دی، په دې کې هم یو څه اخیستل کیږي او خرڅیږي، خاص د امازون رقم. خو امازون سره فقط همدا توپیر دی، لکه یو د پرچون دکان او یو د صرافۍ دکان. د امازون داسې دی لکه د پرچون دکان، د باینانس داسې دی لکه صرافي. یعنې په باینانس کې فقط بیا پیسې اخیستل کیږي، پیسې به تاسو رانیسئ او پیسې به بیا خرڅوئ. لکه مثال صراف شوي ډالر اخلي، افغانۍ اخلي، کلدار اخلي، درهم، ایرو اخلي، تومان اخلي، داسې نوره. دلته په باینانس کې هم دا ډول ده خبره، خو په باینانس کې هم فقط په آنلاین ډول پیسې اخیستل کیږي. لکه په امازون کې هم ما تاسو ته مثال درکړو چې هلته هم موږ توکي فقط په آنلاین ډول اخلو، خو دلته هم موږ فقط پیسې چې دي په آنلاین ډول یې اخلو، په آنلاین ډول پیسې اخلو او بیا یې خرڅوو. پیسې مثال ډالر په 80 افغانۍ رانیسمه، چې 2 3 ته پورته کیږي نرخ، بیرته یې خرڅوم، 2 3 افغانۍ په 1 ډالر کې ګټه پاتې کیږي. په همدې ترتیب په باینانس کې هم کار کیږي. نو اوس د باینانس د اکاونټ په جوړولو باندې هم رڼا واچوو، په دې به هم رڼا واچوو چې آیا دا موږ استعمالول یې آسان دي، کیدای شي موږ په پوهېدلی شو که نه، څومره اړتیا ده څومره زده کړې ته. لومړی ښه اکاونټ چې دی ډېر ساده دی، په هر هیواد کې جوړیږي، په افغانستان، پاکستان، په ټوله نړۍ کې تاسو د باینانس اکاونټ جوړولی شئ. اکاونټ لپاره فقط تاسو باید یا الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ ولرئ. په خارج هیوادونو کې په لیسنس هم کیږي، یا په امریکا کې وي، سعودي یا دوبۍ کې په لیسنس هم ویریفای کولی شئ. تذکره لګیږي، موبایل نمبر، خو فقط د مخ سکین غواړي. بس همدا یې د اکاونټ جوړولو مرحلې هغه وسایل دي چې په همدې باندې اکاونټ په بشپړ ډول کمپلیټ کیدلی شي. پوهېدنه یې څنګه ده، آیا موږ باینانس نه پوهېدلی شو، دا کاروبار ترسره کولی شو، څه ته اړتیا ده. د باینانس لپاره فقط تاسو لږ انګلیسي ژبې ته اړتیا لرئ، لږ څه باید دونه د انګلیسي په لغتونو پوه اوسئ چې انګلیسي له مخې تاسو ویلی شئ. د امازون په پرتله ډېرې انګلیسي ته اړتیا نشته ده. په امازون کې ځکه زیات انګلیسي ته اړتیا ده چې هلته ستاسو سره کسټمر مستقیما ایمیل کوي، تاسو ته ایمیل کوي، کسټمر سره به تاسو جوړ راځئ. دلته بیا په باینانس کې کسټمر ته اړتیا نشته. باینانس یو داسې سیستم دی چې هلته فقط یوه بټن ده، سیل بای، تاسو چې فقط سیل ووهئ ستاسو پیسې خرڅیږي، چې بای ووهئ ستاسو پیسې اخیستل کیږي. یعنې کوم چاټ ماټ ته اړتیا نشته چې تاسو چا سره کوم چیټینګ وکړئ یا ایمیل وکړئ. نو په دې خاطر لږ انګلیسي ته اړتیا ده. یوه خو دا خو بیخي ده. نو اوس په دې هم وغږیږو، که په د باینانس کې موږ کومه کرنسي اخلو، آیا دا د کومې له نګاه اخلو؟ د بانک کارت په واسطه اخیستلی شو، آیا په افغاني کارتونو کار کوي؟ په باینانس کې کومه کرنسي چې اخیستل کیږي دا په یو اس ډي ټي باندې اخیستل کیږي، دغسې په نورو کرنسۍ هم اخیستل کیږي. دغه یو اس ډي ټي چې دی دا تاسو په افغانستان کې په هر ولایت کې پیدا کولی شئ، همداسې په نورو هیوادونو هم په هر هیواد کې تاسو پیدا کولی شئ، ډېر په اسانۍ سره دغه پیدا کیږي. په دې کې دا نشته چې یا د افغانستان کارت کار نه ورکوي، یا مثال په پاکستان کې کار نه کوي، پاکستان بینکونه نه دی، بینک سره کوم تړاو نه لري. دلته کریپټو کرنسي، یو اس ډي ټي، بي ان بي، بیټ کوین دا په هر ځای کې پیدا کیږي، هم د ټرست والټ نه هم ته لګل کیږي عین باینانس ته، او د بل باینانس څخه هم لیږل کیږي. باینانس که ستاسو باینانس افغاني باینانس په افغانستان په ادرس وي، د بل خارجي سعودي، پاکستان، امریکا باینانس نه هم ته لیږلی شئ پیسې، هیڅ ستونزه مشکل نشته. پیسې هم په اسانۍ سره په افغانستان یا پاکستان په هر ښار په هر ځای کې ایستل کیږي، په خارج هیوادونو کې خو هیڅ ستونزه نشته. اوس په دې هم رڼا واچوو چې څومره پیسې ته اړتیا ده چې موږ همدا سیستمونه فایل کو، یا امازون یا باینانس.
امازون لپاره باید تاسو کم تر کمه 500 یا 300 ډالر خو ولرئ. امازون ته خو چې څومره ډېره وي خبره دومره ښه ده. تقریبا 1000 ډالر 3000 کفي 3000 ډالر دي چې ستاسو سره فعل حالا د سره وي ښه کار ورکوي امازون لپاره. او باینانس چې دی باینانس لپاره بیا تاسو په 100 ډالرو هم کار پیل کولی شئ، خو تر ټولو بهترینه خبره چې دی باینانس لپاره 100 ډالر 200 500 1000 ډالر نور چې څومره ډېر وي په دې سیستمونو کې، یعنې تاسو چې څومره ډېر توکي او ډېره کرنسي رانیسئ هلته چې هغه توکي یا کرنسي چې کي دومره به تاسو ته زیات عاید به تاسو ترلاسه کوئ. نو پانګه اچونه خو چې څومره زیاته په دې کې وشي هغه ښه خبره ده، ځکه هلته تاسو په پیسې باندې بیا زیاتې پیسې ګټلی شئ، په ډېرې پیسې نه خو چې نه کېږي. نو باینانس بیا له کامه هم تاسو پیل کولی شئ، د 100 ډالرو له 50 ډالرو یې هم پیل کولی شئ. خو امازون چې دی بیا مثال دا په دومره کمو پیسو نه کېږي، کم تر کمه 300-500 ډالر خو باید تاسو حتمن ولرئ. ښه نو اوس به تاسو ته موږ دا مشوره هم ډېر کړو چې تاسو له کوم سیستم څخه استفاده وکړئ. نوره د هر چا خپله خوښه ده، که چاته باینانس خوند ورکوي، که چاته امازون خوند ورکوي، د هر یو چې څوک وړتیا لري د هر یو چې چا ذهن ښه کار کوي په هغه کې کار وکړئ. خو تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي نن سبا یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې هغه باینانس دی. باینانس په همدې خاطر چې یو خو له کمې پانګه اچونې، کمې سرمایه ګذاري، د کمو پیسو څخه یې تاسو پیل کولی شئ، هېڅ ډېرو پیسو ته اړتیا نشته. که بیا پیسې خو ډېرې وي دا خو یا ښه خبره ده، یا مثال 2000 یا 3000 یا 1000 یا 15000 ډالر. او بله خوبي دا عقیده چې د پیسې ایستل او د پیسې وراچول دا ډېر عادي ده، ډېر په اسانۍ سره کېږي، دا ډېر یو اسانتیا کوي په دې کې. بله ګټه یې دغه ده چې په دې نه مثال پوهېدل ډېر اسان دي، یعنې دومره زیات تعلیم ته دومره زیات زحمت دومره زیات ستړیا نه لري، ډېر په اسانۍ سره تاسو پوهېدلی شئ، ډېر په کم وخت کې په باینانس باندې. هېڅ دومره انګلیسي ته دومره مثال نورو تخنیکونو ته اړتیا نشته. ځکه که امازون ته تاسو وګورئ د توکو پېژندل، مثال کوم توکي به اخلمه، بیا یې کسټمر سره ارتباط کول، بیا راغوښتل، بیخي بیا د اکاونټونو جوړول، ویریفای کول، بیخي ډېر پیچلی دي د باینانس په پرتله. نو نن سبا چې څومره خلک مصروف دي په افغانستان او پاکستان کې، په خارج کې هم د باینانس خلک زیات دي د امازون په پرتله. مخکې امازون زیات وي، خو اوس باینانس د امازون نه هم مخته شوی دی. ما خپله 600 ډالر په باینانس کې سرمایه ګذاري کړې ده. زه خپله ورځنه یعنې ورځني عاید له باینانس څخه لاسته راوړم. دومره تکیه مې نه په یوټوب ده، دومره تکیه مې نه په بل فزیکي کاروبار ده. زه خپله کوشش کوم چې پیسې لاسته راشي، 15000 ډالر هم په باینانس کې سرمایه ګذاري کوم. خو یوې خبرې ته مو پام وي، په هر سیستم کې چې کار کوئ لومړی یې ښه زده کړئ، ښه سره بلد شئ، نه وروسته بیا کار فایل کړئ. نو که به تاسو کې هر څوک غواړي همدا علاقه لري چې باینانس فایل کړي، نو ستاسو لپاره موږ یو ډېر ساده کورس لرو په یوټوب کې فری. انشاءالله زه تاسو ته اطمینان درکوم 6 ویډیوګانې دي، په 6 ویډیوګانو سره به تاسو بشپړ د باینانس ټریډر یعنې باینانسر جوړېږئ. تاسو به بیا په اسانۍ سره کولی شئ باینانس باندې د ورځې عاید ترلاسه کړئ، 100 ډالر عاید، 500 10 ستاسو په سرمایه ګذاري، ستاسو په ټیلنټ، ستاسو په محنت پورې بیا اړه لري. نو په همدغه کورس کې د اکاونټ جوړول هم شته، څنګه اکاونټ جوړ کړو، څنګه یې ویریفای کړو، یا په تذکره یا په لیسنس باندې چې په هر هیواد کې یاست، څنګه په همدې کې کرنسي را اخلو، څنګه بیا خرڅوو، کومه کرنسي به اخلو، کوم ډول، ټولې طریقې شته، ډېر په اسانۍ سره، ډېر په ساده ډول. د همدغه ویډیوګانو لینک په یو پلیلیست دی، پکې ما ټولې ویډیوګانې شولې دي. په یوټوب کې ځانګړی پلیلیست هم شته د باینانس فری کورس په نوم. که تاسو پلیلیست نه پېژنئ، د همدې پلیلیست لینک د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې به موږ تاسو ته اچولی وي. تاسو کولی شئ چې د همدې ویډیو ډسکریپشن څخه هغه لینک ترلاسه کړئ. لیکوئ لومړی یې ښه صحیح زده کړئ، ځان پرې پوه کړئ، نه وروسته بیا په هغه سیستم کې کار وکړئ. خو زه ستاسو لپاره باینانس غوره بولم. فعلا ښه وخت، خدای مو سپارلی یاست.